سلامونه دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. څنګه کولی شو چې خپل واتساپ د خپلې خوښې سیټینګ سره عیار یا تیار کړو. ډېر مهم سیټینګونه دي د واتساپ امپورټډ سیټینګ، یعنې د واتساپ مهم سیټینګونه دي. ویې ګورئ، خپل واتساپ کې عملي کړئ او اجرا یې کړئ چې تر څو خپل واتساپ ستاسې د خوښې سیټینګ سره عیار شي. ورځو د ویډیو په لور. اول به راشئ، خپل واتساپ به خلاص کړئ. د واتساپ د خلاصېدو څخه وروسته خپل سیټینګ خلاص کړئ. چې کله سیټینګ ته راغلی نو ځای به شئ سټوریج برخې ته. نو چې کله سټوریج برخې ته راغلی، سټوریج ډېر مهمه شی دی، ځکه چې کله چې ته خپل انټرنیټ خلاص کړې نو تا نه بې ځایه مصرفونه کېږي. ډېر انټرنیټ ډېر مصرفېږي. د موبایل یا د تلیفون هغه سټوریج یا حافظه یې ډکېږي بې ځایه. نو څنګه کولی شو د دې مخنیوی وکړو؟ نو تاسې به راشئ دغه ښکتني برخې ته، دغلته. دا برخه ډېره مهمه ده. څنګه د هغه څخه بې ځایه ډاونلوډ څخه ځان وساتو. نو رای به شئ دغه ځای کې به کلیک وکړئ، دا اشاره چې مې وکړه دغه ځای کې، نو په دې به کلیک وکړئ. تاسو ته دا درښیي چې when using mobile data، یعنې کله چې تاسو د موبایل ډیټا کاروئ نو څه شی ډاونلوډ شي او څه شی ډاونلوډ نه شي. ستاسو خپله خوښه ده چې کله خپل موبایل ډیټا کاروئ نو څه شی په خپله خوښه خودکاره ډاونلوډ شي، یعنې اتومات ډاونلوډ شي، او څه شی ډاونلوډ نه شي. نو کله چې موږ دا شنه علامه یعنې ټیک مارک کړو یا مارک پې وکاروو، نو چې موبایل ډیټا خلاصه کړو نو خپله د فوټوګانې یا عکسونه ډاونلوډ کېږي. او دا ښکتنۍ برخه دا when connected on Wi-Fi، یعنې کله چې ته د وای فای سره کنیکټ اوسېږې نو تا ته کوم فایلونه ډاونلوډ شي، فوټو ډاونلوډ شي، آډیو ډاونلوډ شي، ویډیو که ډاکومنټس، نو دا یې تا خپله خوښه ده چې کوم یو په خپله خوښه ته ډاونلوډ ته اچولی شي چې کله انټرنیټ سره یا وای فای سره وصل شي. درېیمه خبره دا ده چې څنګه پوه شو چې د فلانکي کنټکټ نه یا د فلانکي کس د شمېرې نه یا فلانکي کس سره زما دومره اندازه زما هغه ده ډیټا ده یا د هغه نه ډیټا را انتقال کړې ده. څنګه پوه شو، چېرته یې کتلی شو؟ نو راشئ د اولني برخې ته، چې کله په دې باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ته ټول توضیحات درکوي. ما 209 MB مصرفه کړې ده تر اوسه پورې په ټوله واتساپ کې. نو لاندې ښکته چې راشئ ډیټیل یې درته درکوي چې د چا څخه د کوم کنټکټ سره یې تا څونه ډیټا ده او څونه ډیټا دې ترې را ډاونلوډ کړې ده. او بله مهمه خبره دا ده چې د چټ برخه ده. چټ برخه ډېره مهمه ده. چټ برخه ډېره مهمه ده. اول څنګه خپل دا د چټ برخې دا صفحه چې ده، صفحه څنګه یې ښکلې کړو. دا ګوره زما ډېره ښکلې ده، بیخي ډېره ښکلې ده. کېدای شي ستاسې نه وي. راشئ بېرته سیټینګ برخې ته، چټ ته راشئ. برخه چې څنګه یې ښکلې کړو هغه نو بیا دغه برخه ده. دا ډېره جالبه برخه ده. دا ګوره دا تا ته ټول دا شیان یې درته درکړي چې هر یو انتخابوې. ما مخکې هغه بله انتخابه کړې، اوس به دا شنه انتخاب وکړو چې څنګه کېږي. دغسې رنګ ته راوړي دوستانو. دا ګوره هره برخه انتخابولی شي. کالر چټ هم انتخابولی شي چې په کوم ډول وي. او بله مهمه برخه دې کې د لیکنې اندازه تعینول دي چې لیکنه د کوم هغه سره انتخابېږي. دغه اشاره مې ورته وکړله، په دغه سره د لیکنې اندازه انتخابېږي چې سمال وړوکی یې کړو، میډیم متوسط یې کړو، یعنې منځني حالت کې وساتي او لارج ډېر غټ. نو ما میډیم انتخاب کړی دی. میډیم ډېر ښه سایز دی. دوستانو اخري خبره دا ده چې د اکاونټ برخه ده. اکاونټ څنګه سکیورټي کړو او پاسکي ورته ورکړو، ایمیلونه پکې اضافه کړو. نو د اکاونټ ډېره مهمه برخه ده. که د اکاونټ برخه تنظیم نه کړئ کېدای شي د واتساپ اکاونټ هم خراب شي یا نور فایلونه ډیټا پکې بې ځایه لاړه شي، همدغسې ورکه شي، یا څوک واتساپ درته هیک کړي. نو راشئ دا تنظیمات پکې وکړئ چې انشاءالله د واتساپ د هیک کېدو څخه به وساتل شي. راځئ دلته د اولې برخې واتساپ د اکاونټ برخې ته چې کله په دې باندې کلیک وکړو نو کوم سیټینګونه چې زه کوم دا سیټینګونه وکړئ، حتما یې وکوئ او تاسې به د واتساپ د هیک څخه وساتل شئ. څوک به ونه شي کولی چې تاسو د واتساپ هیک کړي. راشئ اولې برخې ته، اول آپشن ته، د سکیورټي نوټیفیکیشن دغه علامه به دا شنه وساتئ، یعنې آن به یې وساتئ، آف کوئ مه. ته خبر درکول کېږي چې یو څوک تاسې واتساپ هیک کوي او تاسې د هغې مخه نیسئ. دویم پاسکي ده. پاسکي یعنې خپل واتساپ ته کوډ ورکول. دا که واتساپ ته کوډ ورکوو خو
د دغې نه کېږي نور بیا اسانه ده هغه تاسې خپله کولی شئ. راځو درېیمه برخه ایمیل ادرس اټکول دي. ایمیل ادرس ډېر مهمه ده دوستانو، ځکه چې که چېرې تاسې د موبایل شمېره بنده شوله یا خرابه شوله، نو تاسې کولی شئ د خپل ایمیل په واسطه د خپل اکاونټ خلاص کړئ بېرته. څنګه کولی شو چې خپلې شمېرې چینج کړو، یعنې تبدیل یې کړو؟ د دغه آپشن څخه کېږي. که چېرې خپل سیم چینج کوو نو په دغه شمېرې که چېرې سیم هم چینج کوو نو په دغه برخې باندې کلیک وکړئ، نور تاسې بیا خپله کولی شئ چې څه وکړئ، هلته رهنمایي درته کوي، په همغه طریقه مخته لاړ شئ. دا وه د واتساپ مهم سیټینګونه ول. په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي او د کتلو څخه هم ډېره مننه. که کومه پوښتنه لرئ یا نه یې پوه شوي یا زه ساحوه شوی یم نو ډېره بخښنه غواړم. الله مو مل شه.